بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د معمول مطابق نن زه 9:30 بجې خپل دفتر ته لاړم. تر 10:01 بجې له مراجعینو سره مصروف وم. 10:01 بجې چې له دفتر نه راووتم، د دښمنانو د پلان له مخې یو بریدګر راغلی و، دلته جای په جای سوی و. مخکې له دې نه چې دی خپل ځان ته انفجار ورکړي، له موږ سره چې کوم قهرمان مجاهدین و غازیان وو د هغو په ډزو کې بریدګر ووژل سو، او بیا طبعا کوم توکي انفجاري چې له ده سره وو هغو ته هم انفجار ورکړل سو. زه الحمدلله بیخي روغ یم، هیڅ مشکل نشته. 3 ملګري د موږ سطحي زخمیان دي چې هغه مو شفاخانې ته د علاج لپاره واستوله، او اوس فی الحال د شفاخانې د روغتون رئیس موږ ته اطمینان راکړ چې د هغو صحي وضع برابره ده. نن د یکشنبې ورځ د رجب المرجب 2 او اوس دا د ساعت پاو باندې 4 بجې دي.